زما د زوی داسې قسمت دی، قسمت یې راویښ شو. یو قسمت یې راویښ شو، خو دا ځای ما ته ټیک نه ښکاري. یاره لالا چې په خبره کې د خوني رایستې که نه، په تا ټیم نه تېرېږي. نو خبره داسې نه ده که نه، ګوره د غریب او د خان کېږي نه، خو څه لوبه خو ده، خو څنګه غونجه ګویه څه خو شته خامخا ته د عالیشان بنګلې ته وګوره او زمونږ د خړ سرونو ته وګوره او موږ یې دلته روغوستو وینا چې موږ تاسو سره ډیجیټل کوو. زه خو په دې خیر وایم چې ته پیسې ګاډ ته مو وانه چې دا عمل کوو څه کله اړې اوس ما یوازې پرېږدې، خلک کوم چې راغلل او بیا لاړل، هغوی په تمه کړي دي. وکیله یم ستا خو ګوره زوی دی که نه، اورې او ته لکه پښتو ورشه موږ به خیر بار دا زه راته داسې سپکه ښکارمه، وایي بیا چې ته یوازې رالې نو لرې څه کړم. ښځه راځه نو پسې جاري پکې خیر وجه په خبره کې خو مه راوباسې، چې په خبره کې م خو راوبېسته دا خبره به بیا نارېږي ګورې. ښځه ټیک دی راځه مزه مزه راځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ودې کتل ادې دا چل دی هغه چل دی، دا نوکران یې په څوکو کې ناست دي. یا خورې خپله سمه خوځه وه، هذا ما رور دی، خوا مور ته تللی دی او زه پلار ته تللی. دا خبره هم ټیک ده، کېدای شي نه دا ته وایه چې هغه روز کوم ځای دی. رور مې دننه دی. کېنئ تاسو کېنئ دلته باندې کېنئ. سکر بند نشته؟ نه نو تاسو ته ښه پته لګي چې چین د خان په ځمکه خوند کوي، په کټ کې نه. کېنئ زه مې رول اول خلاله الله رحمتونه هم سره حساب دی. خلاله راشه را مېلمانده راغلي دي. کېنئ بس خورې او غونجه ګله دا پیسې داسې خلکو ته پاتې شوې که نه، اورې چې نه پکې پښتو وي او نه پکې عزت وي. دا به زمونږ د بچي په ځای دی په ځمکه کښېنه، دا ته پیسې یو دوه خطا کړي دي. هغه دې روغ ښځه دا راته ووایه سمینه جی دا ستاسو دا چې د ساده ګل مور ده د ماماګان دي. دا خدای د سره داسې دا خو راتلونکي زموږ رشته پاسې بېدبي دي ما بخیر دی خفه نه شئ زما دا رول لږ دماغونه تیز دی که نه نه خیر دی جي خیر دی، بس چې څنګه شکل یې نه هغه شان خو یې دین دی. شرم یازبیني لږ خیر دی خبره نه. بس چې تاسو خفه نه یې نو دلته ځو نه بس دلته کې بس ما وی زما خوښېږي که نه، او د رښتیا خبره ده مینه کې ستاسو ښه ده او کونیا ده. قابل نه یو جي، قابل نه یو د دې خبرو که نه، خو بس څوک پښتونولي ته رایلو بس دا جرګه باندې حساب کښېنو. داسې کار دی یو قسم د مور په خېټه کې مجان نه پیدا کېږي، دا د قدرت ورکړه ده، کله بهار او کله خزان. داسې کار دی خو زما دوه شرط دي. ښځې نه په سر سترګو تا چې څه شرطونه زه د ساده ګل مور یم زه یې منم. خزانه بیا زما نوم بې شرط دا دی چې کله تاسو بارات راولئ دلته که نه نو مشران به نه راولئ. په دې خبرې خو پوهېږی شوم چې موږ پکې نه یو، دا به څنګه واتي راز دی که نه. ښځې ښه څنګه راز د ما را خبره تاسو ته دا منظور ما ته منظوره ده، زه به په دې سره بیا ساله وکړم. او دویم شرط را ده اله ویمه کله چې بارات دلته راشي ښځې ښه خدای شکر دی چې سوال مې قبول شو او ساده ګل واپس رښتې لرالل او بیا مې تر مرزا شو مې نن چې ډېره زیاته خوشحاله یم. ټیک ده او چې اسکې نه جي نه خوشحاله شي. ښځه ورشئ زه تاسو ورشئ الله هم خوشحاله که دا ستاسو ور دی. دا زما رور دی او خو دا داسې لوپټ ټایمو دی ښکاري ټول ورځ د مڼزانو د تیترانو بس د نور ولې دا دغه نه د هغه په مخ ښکاري چې دا د هغې اظهار. زه ګلونه ورشئ زه ورشئ یم خان لالا انا وکړ ته یم چې ډیټا لرو راپور شوي دي ډېر څخه بین درې پټ دي هغه ټول جراثیم او دی لاسې کې ته به یې قدرت ته شپږ سوه ګډې راوڅېږي دومره څخه بین یې پرېښو. خیر دي غریبانان دي که نه نفرت مه کوه د دې خلکو نه
داسې کار دی چې دا اوس ستا راتلونکي رشته دار دی. یم خان لالا زه داریان یم چې دا ښځې ورته څنګه وکړل. ولې ولیا زما 2 شرطه دي دا ماته پته ده زر کاله کې نشي پوره کولی. زم چې په دې کې به مدار ویرم خبر نشي او د دوی دا رشته به مونږ یم خان لالا په نور څه نکاح نشته. زموږ د کلي دا خلک پسې وي چې ستا نه سپکو خلکو سره یې رشته وکړه. دا که خو تا کې چل دی که نه چې ته د اجل نه مخکې مرې ته صرف انتظار کوه. ستاسو خوښه ده خان لالا. زه ورشه په دې خوشحالۍ کې یو کپ چای راباندې وڅښم. ځه ته مخکې ګوره چې دا پاړوګر به ګیم څنګه چلي. عمرګل لالا بل داسې زانګو را روان یې ترې خفګانه چولې دي. زه ته مې خفګان شوی نه دي. زه نه ما واده په سترګو ولیدو او نه مې دې ولیدو. نو ما خو زما د خویي واده دي وایي په ډنګ ډنګ باندې به یې وکړو. نو هغه داسې خبره وکړه چې مشران به پکې نه. هسې عمرګل لالا او غونچګل لالا تاسو زما نه عمرونو کې مشران یې او تجربه هم ستاسو ډېره ده که نه چې د دې خان دې خبره کې مطلب څه دی. دا داسې شک دی که نه چې دا مالداره خلک دي پوه شولې او د دې په دې خبرو کې خامخا څه فلسفه شامله وي. نه زما خو زړه یو ټکه خوري. څه مطلب؟ نو په دې یو شرط کې خو د مشرانو نه خلاصه کړم خو چې د دویم شرط پیسې وي زه دغه غم وړی ما. یا یو خبره ده کوم خوري دا خرم دا رښتینې دا ښه نه خو زه موږ خورایي دي او ته چې زما یو زوی دي ستاسو لپاره ورته غم مه کوه. دې دې صرف شرط ووایي بیا به لکه مشران ویلي دي که نه د خپل څادر سره د خپې غځوه. انا یو تپوس کوم عمرګله د دې خوا راشه ستا هغه لین خو د دوی په خاندان کې نه و چې په موږ یې پابندي ولګوله. وکنه دقه چل دی که نه هر ځای کې دی بس. نو څه وکړم غونچګله خورېږه خوب یې ولا ښځه راځه کور ته لاړ شي چې پیالې چېرې ده پخه کړمه. څنګه یو ارمان و غیم خوري دی او ختم. السلام علیکم. څنګه جوړ کړو؟ بچی بس مبارک شه. الله دې خپل مخې په شیشه کې بیبي مبارک دې شه. څنګه چې رسیا په مې دومره در پروت دی. وایي ولې انځور شرط راته کې هوډلو شرطونه چې څومره موږ تقدیر مې وکړو په 2 لکه سامان مې پوره کوو او به ایمان دې چې دکان باندې کمی که سامان خبره نه ده لومبي شرط دې کې هوډو وستاره د مشران مې په جنج کې نه ویني کنه پیری بګرین په بالا مولا کې یو نه کېږي او دې بګرین یا دا ما د کور مشران زما د پلان پته دي. ساره کور مشران دي چې زما کور په ورانېږي دې بګرین الله دا خبرې شوي. غونچګله ولې خپله ویني ته زما خپله وینې ما سره دې ځان جوړ کړ. دا پردی وینه ځکه دا خبرې داسې کوي. ماما ګپ دې سره کومه زما نوم سره ګل دی. تاسو زما د مور ورنې وئ چې زما مور پکې تاسو به ډوډۍ په ګاډي کې ناستې وئ ګپې دې زه ولګو. نه تاسو په وړه باندې خبره نه کوئ خفه کېږئ. خو نه کنه نو ما ویل چې زموږ خو هغه خوشحالي وم چې دا موږ نه کولو څه به کوو. زموږ خو په زړه باندې او غټر باندې لالا خفه کېږه ما ستا به په تندي کې نه وه که نه نو بس څه له خفګان کې بس الله دې پکې خیر وکړي. تندی کوم دی خفګان نه کوئ زه خبره کوم لکه اوس به څه کوو که نه دا واده خو به کې که نه اوس د مشرانو به کې وږي سره به څه کوو. دا به پکې تاسو به زما په ذهن کې روانې وئ نه ټول مخکې ما له چل راځي. څو وړه نو خانان دي بچي وړي خانان دي مجرمين زه به راځم راځئ څه چل کوو راځئ. بدل اشتري راځئ.
تاسو دوه غوړي دي خوښه ده شه او پر دې خبره ده کیبا هاته مو راځي تاسو دا راته وایا هغه ویرم تیار شو اجي پالر مو راکوت راغسته و بالکل ریډي دی دومره نه وخت کا ساده ګل اوسه په جنگ را نه دی سوچ نه کوي خندان ګران علي تاسو کار وکړه وش شو لا شغل وګوره چې بشران خو پکې نشته بیا به داسې کار وکړي چې واړه ماډه دنه نه کې ځکه چې دې ګوډو باندې ماډه غټه خرچه کړې ده صرف ساده ګل دنه کا او مورې ورش شابه زر ورش شابه او کنه دې کې خو ما غټ مقصد دی یا زمون قسمت ډېر بدنصیبه یو ډېر زیات بدنصیبه یو دا منې یو خبره دوه خو کا پسې غونچه ګوله وایا عمر ګولا ویل دا سیره خو ډېره مزه کوي ډیره زیاته کنه د واده په ارمان باندې مړه شو خیر دی غونچه ګوله چې دا واده مې شوی وي که نه او د پالنګ دا څېره مې لیدلې وي نو ښځه دې په هغه شپه مړه وي یو خبره ماته نه یاده شوه د انسان په دې نصیب کې دا څېرې ډېرې که نه خو دا دوه څېرې ډېرې اخم وي یو د واده او یو د قبر دا قانون ما ده خیر دی دا فلم شي که نه دا پالنه ډېر ارمان وي الله دې خیر وکړي چې زموږ د خورۍ د واده په خیر او خیر سدو سره وشي که نه دا به کېږي مسله به خیر کړي خیر دی موږ به خپله خوشحالي په کور کې منا وکړو بس ټیک دی صحیح ده که نه دلته نه وعلیکم السلام ماشاءالله ماشاءالله اسه ګورې چې څه حسن دی که نه په دې مور او زوی باندې ختم تاسو ته مو د حسن پټه وایي داسې کار تاسو خو رالی که نه خو زما هیري شرط چې کوم دی هغه ساده ګوره ته راځه ما سره لاړ شه خو چېرې دغه شرط تاسو پوره کړو بلکل زما روی رضان سر په ډنګه دو ته پوځئ صحیح ده زه تاسو دلته ودرېږئ راځه ساده ګوله لاړ شه ورسره ځه راځه لاړ شه غجونو له یې نه بوځي دلته کېنه کوم ځای کښېنم لاندې کښېنه. دا زما د زوی د سخرګنۍ پرېږده دا رسخرګانۍ نه دی کېنه مې توبې د څه به نه به یم نو که څه یم نو بیا به خلک وایي چې وینې به پسې ولې ته مې غورځې و د خدای بنده ته خو زما زمګي جوړېږي دونه ظالم خوري ما وګوره دې ولې ته داسې ولې کته دم ما طرفه یو نه ډکې د پیه نه کومه دا خو نه ډېر عجیبه سوال وکړو نو بس بیا ټیک شو که نه سلطان خو دومره وړوکي کس نه دی که نه چې تم دې اکو پکو راځي او زما رویره دې وړې خو دا شرط پوره کولی شي خو ټیک ته کوني په مخه دې ښه هسې دې مخه ورېږه زه د مور سره نوړې سړی کومه بیا به جواب در کوم راځه چې مور سره سره وکړې راځه راځه خدای سړي ته وګوره دلته وټیو دی کې په دې خو زما نه قرآن تبۍ شوې ده تاسو کار په هغه پټ کې ډمونه نه دي وشه شابه هلته وټی کو بیا سیده او سیده دلته راځه شابه دیم ذلیله که دا اوس نه ورته خرابېږي یاره خو ما راته یې چې دا دومره وریجې خوري ویرې ذلیله کا لاک لاک شکر دی یم د ساده ګل داسې قسمت دی چې جنۍ مل الله خشته ورکړه او مال خال سره یې ورکړه الله دې نصیب کړي دا د بعضې خلکو په قسمت باندې آیا پاکه چې هغه ساده ګل یې په کمړخ بوتلی دی الله ته یې په خیر راوستی کړي وعلیکم السلام دا څه په مصیبت وکړي وایي واده کول اسان دي خو دا اړه نوړي ته ګران دي دا اسانه ښکارېده څه چلی شو بل شرط راته ښیې خو یو پکې حیران کړی ما نو شرط خو هغه دوه شرط و که نه یم خو له پوره که د هغه په نسبت هم پوره کړی دی خو دا بل څه شرط دی بل شرط دا دی اوس ولي یې بوتم او ولي په غاړه یې ودرولې ما وایي دا ولي به ته ما ته د پیو نه ډکې ونه په د پیو نه ډکې لکه دا شرط دی پوره کړو نو بیا به ډونې وړي نو زه به مور سره سره کومه زه ورته یوه خبره کوم داسې چل به وکړې که نه ماماګان دی هغه مخامخ کود کې ناست دي ورشه او هغوی به سلا درکړي ما ته پته وه دا خان خو ځان ته مو خیار وی
خو ما هم دا وجود داسې هسې بې سندرې وچ کړی دا مې په دې ایمانداره پښتو کې وچ کړی ته پاتې ده ای بیبي وای هغه ماما هلته ناست دي هلته کې ناست دي ورشه بس لا درکې منډه شابه د ده څه خیال دی مشران مه راوبله مشران چې زه ما راوستل سله مې راوستي دي ما چیزی کېږي بس سم نشته تا ته ما وختي مو وي خوشحالي به کور کې مې ناروغ دلته یو پیالې چیني که د څه کیسه ما خپله خو ډېره ملنګ ماما سلام علیکم وعلیکم السلام خیر شه ما ته خو بل شرط کېښودو څنګه ډېر وران شرط یې راته کېښودو مالا صرف خبره خوب که کنه د ورې غاړې ته بوتل یم که نه ما ته وایي که نه دا ډېر نه وایي دا به وایي د پیو راولي حسنه د شراب خو صبر صبر حسانه ده که او ما ته پته ویم داسې کارونه کوي توپ ته یاد دې او ته یم بشران دي او ستاسو بشران دي راځه که د مشران مننه وایي کېږي وپشئ دا خو لا یو شرط دی که نه ویم چې لس شرطونه کېږي که نه دا خان به دلې راچو اوس دا ډولۍ پکې وړو یم خونچکوله خونچکوله دې مشرانو ته سپک ګوري او چې مشرانو کې کوم کوم حیات دي که نه هغه اوس زموږ ځوانانو کې نشته نه بالکل نشته الله دې پکې خیر واچي بل شرط ورته کېږي دا ټول څنګه مور څه شوه او خلاله انا ویله دننه ورله یو نظر یې وینم ښه خبره ده دا ورله ودې ده الله دې د په دروازې وساته ویم جینۍ خو داسې ښکاري چې مخې شغلې کوي خشته بالکل ولې نه خو دا راته ووایه غزوې دې څه شو ما خو هغه ته شرط ورکړو چې هغه به پوره کولي شي او که نه اوس په راشي دغه دا دې راغی اوس دا راته ووایه چې ته زما هغه شرط پوره کولی شي او که نه زه ستا شرط پوره کولی شم هغه څنګه هغه داسې چې ته یې اوبو نه خالي کړه او موږ مې له پیو نه ډک کړو واه زه خو له دقې خبرې نه یېرېږم که نه مشران دې کوم ځای ناست دي شابه مشران چې چا مشران نه وي که هغه خو خري د هغوی تربیت هم نه وي زما مشران به هغه ګوټ کې هغه ناستې دي یم خانه او دې کتره مشرانو برکته بالکل خورې تا ټیک وې تاسو ګټله ما بېله خو دا مشران نه وې نو چې زمونږ به څه حال وي او که چېرې زمونږ د پاکستان دغه شان صحیح او قابل مشران رالل نو زما دا پاکستان به په ټوله دنیا باندې راج کوي څه وکړو بس وړې ځان سره اره بیبي جنجي روانې